سلامونه او نیک هیلې هیلهمند یم چې تاسو به ټوله روغ جوړ خوشحاله یاست. د پښتو ساینس اکیډمیک چینل تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. نن چې زموږ کوم ټاپک دی، موږ به نن پر یو بوک ریویو وکړو او د بوک چې کوم کتاب چې کوم نوم دی هغه د اټومیک هیبټ په نامه دی. دا یو کتاب دی چې په دې کې ویل سوي دي چې انسان خپل ښه عادتونه څنګه اډاپټولی سي، څنګه جوړولی سي، او چې کوم بد عادتونه دي چې کوم په کوم عادتو کې د انسان نقصان یې هغه څنګه کمولی سي یا پرېږدلی سي. نو د دې کتاب چې کوم مین ټاپک دی هغه د عادت جوړونک او د عادت ختمونک دی. نو دا کتاب په دا اوس کې ډېر مشهور سول او ډېر خلکو پر دې باندې ریویوز هم ورکړله او ډېر خلکو کېدای سي ویلي هم نه وي، اوسنی راغلی دی. نو په دې باندې ما دا سوچ وکړی چې زه به د دې یو ریویو جوړ کړم. که یو سړی غواړي چې دا کتاب ووایي نو هغه ته به کم څه کم دا ور معلوم سي چې په دې کتاب کې څه شي شته او څه شي نشته. دی اول دا خبره کوي چې کوم د انسان عادتونه دي هغه څنګه جوړیږي. د انسان چې کوم عادت دی هغه په 4 سټیج کې جوړیږي. 4 سټیج دي. هغه اول سټیج کوم دی په هغه کې څه وخت انسان یو کیو وویني په یو انوایرمنټ کې، په یو ماحول کې، څه وخت د یو داسې شی وویني لکه و چې یو سګریټ والا، یعنې یو کس دا رقم دی چې هغه سګریټ ډېر څکوي. نو څه وخت چې دی په انوایرمنټ کې یو سګریټ وویني یا یو بل کس سګریټ څکوي یا سګریټ په یو دکان کې پروت دی، نو ده به سګریټ نه وي لیکن په یاد یې سي دا اوس کیو دی، مطلب ده ته یو اشاره وسول د خپل عادت په طرف. څه وخت چې دی دا کیو وویني د هغه بعده نو چونکې ده د مخه سګریټ څکولي هم وي د هغه څه یو سیټسفیکشن هم دله راغلی، نو هغه سیټسفیکشن چې دی هغه د ده په دماغ کې یو رقم سی وي. نو څه وخت چې دی سګریټ وویني د ده دماغ ده ته هغه سیټسفیکشن، هغه آرام ده ته ور په یاد کړي چې تېره پلا په پلاني وخت کې تا دا رقم سګریټ څکولی و، دا څومره سیټسفیکشن لري. نو هغه سیټسفیکشن چې څه وخت ده ته ور په یاد سي نو د دې دپاره بیا د ده چې کوم دماغ دی هغه کوشش کوي چې دا اکشن یې پلا بیا ریپیټ کړي. دا رقم د انسان چې کوم عادتونه دي په دا طریقه باندې چلیږي چې په یو عادت کې که هغه شي که بد په هغه کې چیرې سیټسفیکشن وي نو انسان هغه سیټسفیکشن ته بیا ګوري او هغه عادت ریپیټ کړي. په دې کتاب کې یوه بله خبره ډېره ښایسته لیکل سوې ده چې دی دا وایي 3 رقم خلک، 3 رقم کیټګریز خلک هغه د انسان چې کوم هیبټس دي هغه پر هغه باندې اثر کوي. یو هغه خلک دي فیملی ممبر سول، ستا شاوخوا 40 ګنټې ستا سره درسره یي، ستا سره اوسیږي، ستا ملګري. دا خلک چې دي دا د انسان په عادتو کې ډېر غټ رول پلی کوي. دوم هغه خلک دي چې دی ورته وایي مینی مطلب دا دی چې مطلب ډېر خلک لکه څنګه لکه یو معاشره چې سوله، مثال که طور پر یو سړی په کوټ کې وسیږي یا یو سړی په چمن کې وسیږي، نو په چمن کې که ښه عادت دي که بد عادت دي، کوم سړی چې په چمن کې وسیږي هغه به دا عادتونه اډاپټوي. که چیرې دی دا عادت اډاپټ نه کړي، دا عادت نه واخلي، بیا د خلکو پیغورونه خو نو تا ته معلوم دي، نو هغه پیغور د انسان نسي برداشتولی. ول انسان یو فطرت لري، انسان فطرت دا رقم لري چې څه وخت ده ته یو دی انوایرمنټ ته ولاړ سي یا خل ته ولاړ سي نو دی کوشش دا کوي چې د هغه انوایرمنټ چې کوم نورمز دي، کوم عادتونه دي، که ښه که بد دي، د هغه سره ځان اډجسټ کړي، نو بیا خلک و ده ته پیغور نه کړي وړ. دغه د انسان یو غټ ډرابیک دی چې دی
خپل انوایرمنټ ته ګوري د هغه سره کوشش کوي چې ځان ایډجسټ کړي. بیا د خلکو په نظرو کې نه سره، د خلکو په سترګو کې نه سره چې دا سړی د دې شي په خلاف یا خبره وکړي یا کار وکړي. نو دا فورمینی چې ما خبر ته وکړه دا هم د انسان عادت انفلوئنسي په دې باندې اثر کوي. دریم هغه کیټګریز خلک دي چې هغه انسان ایډیالایزډ کوي. ایډیالایزډ دا مطلب چې لکه د ډیرو خلکو دپاره محمد صلی الله علیه و وسلم چې دی هغه یو ایډیالایزډ پرسنالټي ده. که د ټکنالوژي په لحاظ راواخې د ډیرو خلکو دپاره سټیو جاب چې دی، ایلون مسک، هغه یو ایډیالایزډ پرسنالټي ده. د ډیرو فوټبالرانو دپاره رونالډو چې دی یا میسی چې دی هغه یو ایډیالایزډ پرسنالټي ده. نو چې هر چم هغه کسان کوي دا سړی هم کوشش کوي چې زه د هغه رقم جوړ سم. یعنی تاسو به لیدلي دا رقم چې کشني کشني هلکوانې هغه د چې کوم هیر کټ سي خاص د رونالډو رقم وي، ولې هغه د رونالډو چې کوم اکشن دی هغه دی انفلوئنسوي. دا درې کیټګریز خلک چې دي، اول فیملی ممبرز وله، بیا مینی وله، بیا چې ول ایډیالایزډ پرسنالټیز. دا خلک چې دي هغه انسان چې کوم عادتونه دي، بیهیویر دی، هغه انفلوئنسي اثر پر کوي. اوس په دې کې دا خبره کړې ده چې اوس به عادت څنګه، مطلب یو سړی که غواړي چې ښه عادت وکړي څنګه به جاري ساتي، او که یو سړی غواړي چې بد عادت پرېږدي هغه به څه رقم کوي. په ښه عادت په جوړونکي د یو کانسپټ ورکړ دی، هغه ډېر ښایسته کانسپټ دی. ما په ډېرو کتابونو د عادت باره کې مې هم ویل، لیکن دا کوم کانسپټ ما د مخه نه وویل. هغه و سټیکینګ اف هیبټس. او دا کانسپټ چې دی د یو ډیډروټ یو اکنومیک فینومینا ده، د هغه څخه اخیستل. ډیډروټ یو اکونومیسټ و، هغه دا وویل چې څه وخت انسان یو سوپر مارکیټ ته ورسي یا یو سودا له ورسي، نو څه وخت چې دی یو شی واخلي د هغه شان سره نور شان هم دی واخلي چې څه وخت دی مارکیټ ته رادنه کېدی، د هغه شان د په نظر کې نه ول، په سوچ کې نه و. لیکن څه وخت مارکیټ ته دی رادننه سولو، هغه یو شی واخیستي، هغه یو دغه چې پرس سولو د نور شان وولینه، نور شان یې هم واخیستل. یعنی مطلب یو ضرورت د پوره کېدو دپاره نور ضرورتونه هم د ځان دپاره پوره کړل. د هغه رقم دی دا خبره کوي چې کوم ښه عادتونه دي هغه باید چې د دوی چې کوم کانسپټ ورکوي سټیکینګ اف هیبټس، چې دا یو عادت کشنی عادت یا غټ عادت د کشني عادت سره وتړاست چې انسان بیا اتوماتیکلی هغه شی کوي. لکه د دې یو اسان مثال دا دی چې یو سړی غواړي چې زه فټ سم او پر دې باندې زه اکسرسایز وکم، نو د دې دپاره به جیم کلنګ دی، ټیک دی، او دا تقریبا ستاسو یو نیمه ګنټه اخلي. نو په اول سر خو د انسان چې کوم موټیویشن یې هغه ډېر زیات، لیکن څه رقم د وخت سره د وخت د تېرېدو سره د انسان چې کوم موټیویشن دی د کار د کوونک دپاره یا د اکسرسایز د کوونک دپاره هغه کم سي هغه موټیویشن، نو هغه موټیویشن بیا نه برقرار. نو په دې کې دی دا خبره کوي چې بیا انسان کوشش دا کوي چې یار مطلب دا کار که زه کوم یوه نیمه ګنټه زما څه اخلي، نو انسان بیا ډېر پر دې شي باندې پروکرسټینیشن کوي. پروکرسټینیشن دا دی چې مطلب یو کار ته ورځ په ورځ یې ډیلی کوي، یعنی ته نن پرېږدو سبا به وکړو، سبا ورځ راسي سبا هم نه وکړې، بیا بل سبا ورځ هم نه راځي، دا رقم هفته میاشت په تېر څي هم ته دا کار نه وکړي، یو کار نه وکړي، دې ته پروکرسټینیشن وایي. د هغه رقم د انسان هم دا د انسان په فطرت کې د پروکرسټینیشن. نو دی دا وایي چې که ښه عادت ته جوړې نو اول به یو کوچنی عادت چې هغه ته وکړې د هغه کوچني عادت سره دا غټ عادت وتړ. هغه لکه څرنګه
هغه لکه دا رقم چې څه وخت ته یو داسې کوچنی عادت لکه وردۍ بدلونک دریشي کوونک د سپورټس ته که چیرې دغه 2 منټه حالکه وردۍ چې ده هغه د انسان څخه چې کوم ټایم اخلي هغه 2 منټه ده نو که ته چیرې دا 2 منټه دا کوچنی عادت فلفل کړې دا پر ځای کړې هغه غټ عادت خپل اتوماتیکلي د انسان په روټین کې راځي ولې و چې د وردۍ وکړ اوس بس د ده ذهن جوړ شو چې اوس نو خامخا به زه اکسرسایز کوم نو دا غټ عادت چې و د دې کوچني عادت سره وتړه د هغه رقم دی دا خبره کوي چې کوم دغه عادت دی دا بد عادتونه دي چې کوم د انسان په پروډکټیویټي باندې اثر کوي هغه بیا دغونه د انسان باید چې د ځان دپاره مشکل جوړ کس د ځان دپاره چې څونه مشکل جوړوی سس جوړ کس